معرف نړیوال راټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو دوست ستاسو ملګری محمد جواد شیرزی ستاسو په چوپړ کې یم او په دې هیله چې ستاسو ملتیا له موږ سره د خپرونې تر وروستۍ شیبو پورې دوام وکړي. قدرمنو هیوادوالو په خپرونه کې راسره دروند میلمه د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې ښاغلی ویان صاحب امین صاحب راسره دی. امین صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه، ښه راغلاست او هرکلی درته وایو. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. شیرزی صاحب تاسو ته هم سلامونه. علیکم السلام. او تاسو سهار دم په خیر وي. ټول لیدونکو او اورېدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. ډېر زیات مننه کوم ښاغلی امین صاحب دا چې زموږ بلنه ومنله او راسره په خپرونه کې یو ځای شولئ. ښاغلی امین صاحب افغانستان 34 ولایتونه لري او د استعدادونو کور دی او ډېری استعدادونه لله الحمد په سږني کال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې تر چتر لاندې افغانستان ته وښودل شول. راځئ د 34 ولایتونو او د دغې ادارې د یو کلن سفر په تړاو راته ووایئ، د یو کال د فعالیتونو چې یو ښوونیز کال پکې پای ته ورسېدلو دې په تړاو راته ووایئ څومره لاسته راوړنو ډک کال و او څومره وتوانېدلی هغه ټاکلو موخو ته چې د دغه 1402 ښوونیز کال لپاره مو درلودل تاسو ورسېږئ او هغه لاسته راوړنې پکې ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د معارف وزارت څنګ ته یو ملګری ده، بلکل ډېر قوي ملګری. که موږ تاسو د نړۍ پرمختګ مطالعه کوو وینو چې زیاتره ممالک چې مخکې تللي دي د همدغې ادارې له برکته، بلکل ځکه چې دلته 80 سلنه زده کړې عملي وي. نو کله چې څوک د نهم ټولګي نه داخلیږي هغوی عملا کار هم کولی شي، کولی شي د زده کړو څنګ ته په بازار کې کار هم وکړي. بلکل تفاوت یې د معارف سره هم دغه دی. کني نو څه ضرورت دی د لوړو زده کړو وزارت څنګ او د معارف څنګ ته تخنیکي او مسلکي اداره. دا چې په اداره کې د پخوانه څه مشکلات متاسفانه پاتې وو، ځینې داسې شیان وو چې یقینا خسته کن وو. د ادارې رهبري چې په سر کې جناب مولوي صاحب غلام حیدر شهامت دی، هڅاند کس دی، بلکل ډېر تلاش او کوشش کو، ډېر ستړی او خسته وي. څه شی خسته کوي؟ ځینې هغه مواد چې د پخوانه متاسفانه یا په هارد ډول یا په سافت ډول یا په فکري توګه ځینې شیان را پاتې دي، د هغو د حل دپاره څه کارونه باید وکړو. بلکل موږ په سږني کال کې ډېر موافقانه مخته راغلو. ډېر تاسو ولیدل د موږ مثلا د فراغت لویه غونډه یا لوی مجلس چې د تحصیلات عالی محترم وزارت په تالار کې ترسره شوه. بلکل دا څو شیان موږ ته ښیي. یو خو مخینه یې نه درلوده، ځکه چې دومره لوړ تعداد کسانو ته چې 1200 کسان یعنې 14 پاسان فوق بکالوریا د موږ فارغ شول، د موږ ځوانان خوشبختانه چې د امارت په د 2 کلن دور کې فارغ شول. واقعا دا د موږ خپله د اسلامي امارت یوه لاسته راوړنه ده لویه د همدغې تخنیکي او مسلکي ادارې له برکته. بلکل نو دلته یو څه چې مخینه یې معاونې درلود هغه په دومره لوړه سطحه غونډه چې 1200 کسان فارغېدل فوق بکالوریا. نو طبیعي خبر ده شیرزی صاحب چې د 1200 کسانو سره چې یو کس بل جمع کړو چې د کور نه یو څوک ورسره راغلی وي 400 کسان واقعا، او که 2 کسان ورسره جمع کړو 600 کسان 3600 کسان. نو دلته امنیتي ملګري هم وو چې ډېر په افتخار سره یادولی شو د دوی خدمت. صحي ملګري وو د موږ، دا ډېر ښه استادان وو په ځای کې، نور محصلین چې راغلي وو. د دومره لوړ تعداد ته د صرف طعام مسله هم مهمه وي. د داسې یوې ادارې دپاره چې خپل عواید نه لري نو دا ډېره مهمه ده. دا د رهبرۍ هڅې وي چې دا کار یې وکړی شوی. هلته چې هر څوک موجود وو ټولو ډوډۍ یې وخوړله. دا ډېره خوندوره مسله وه. یعنې ډوډۍ په هر صورت د خوشحالۍ فضا، د تجمع، د وحدت، دا ډېر مهم و. دلته هزاره ورور و، نورستانی و، بلوچ و، مثلا تاجک و، ازبک و، پښتون و، ټول راټول شوي و، یو صمیمیت موجود و، مشران راغلي و، هغوی خبرې وکړې، هغوی وعدې ورکړې.
داسې یوه صمیمي غونډه په داسې شکل زموږ یو دا شی په سږ کال کې د فراغت په دور کې ډېر مهم و. بالکل بل خو زموږ او تاسو هغه ملي نندارتون و چې داسې خبره نه وه، بالکل ډېره مهمه وه. دلته د ځوانانو استعدادونه ولیدل شول چې زموږ ځوانان څومره استعداد لري، په څومره لوړه سطحه باندې فکر ورسره شته دي. خو د دوی دپاره یعنې امنیت ډېر مهم دی. هر وخت زه دا خبره کوم چې کله امنیت تامین شي، کدرونه خپله ظهور کو، بالکل استعدادونه خپله راپورته کړي. هېڅ دوی ته ضرورت، تاسو وګورئ دغه پسرلي د خوا نه چې ګلان د مځکې نه راپورته کړي، دا یو ښه مثال دی د رشد د جامعې دپاره یا د استعدادونو د رالوڅېدو دپاره. یعنې بعضې خلک دا سوال کوي چې څه رقم موږ استعدادونه وهڅوو. ډېره ساده موضوع ده، ډېر ساده هڅول کېږي. پسرلی موږ تاسو ګورو مځکه باندې ګرځو، مځکه سر یخک وي، ګل نه پورته کېږي. خو کله چې هوا په ورباندې را ګرمه شوه، فضا آرامه شوه، نرمه شوه، ګل خپله راپورته شي. بالکل دا ډېره مهمه موضوع ده. دا معنا چې کله مملکت آرام شي، هلته جنګ نه وي، هلته صمیمیت منځته راځي، مینه منځته راځي، فضا تعادل پیدا کوي، ګل خپله راپورته کوي. استعداد هم همداسې دی. خو کله چې استعداد راپورته شي، د استعداد د راپورته کېدو په صورت کې باید دغه ګل تربیه شي، وساتل شي، ته اوبه ورکړل شي، د یخ نه بیا وساتل شي، د لمر د تیز حرارت نه وساتل شي. دا همغه دی چې استعدادونه باید حمایه شي د نظام د خوا، فکر ورته وشي. خو دلته همغه فرمول دلته تطبیق شوی دی چې موږ وکولی شوی د 400 یا لږ څه باندې یا کم نه وو راغلي، نو هغه کسان داسې جذب شول د کار دپاره چې د امارت اسلامي په چوکاټ کې دننه داسې ځوانان پیدا شول چې راغلل، هغوی یې وکتل، د هغوی استعدادونه یې ارزیابي کړل، هغوی ته یې وعدې ورکړې. یو خو تشې وعدې وي، یو دا چې د تاسو نه اختصاصي امتحان اخیستل کېږي، دا ټول موږ بیایو د کار دپاره جلبوو، او دا وعده هم وکړه چې د تاسو کمترین معاش به 15,000 افغانۍ وي. ډېر واقعا ښاغلی امین صاحب، واقعا دغه شان فعالیتونه د خوښۍ احساس ورکوي. یو له سترو فعالیتونو څخه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په اډانه کې وکتل شو، هغه دا و چې په 14 ولایتونو کې دوی د ارزونې په موخه باندې ټیمونه واستول او له هغوی څخه نظارت وکړلو. د دغه نظارت پایلې، د دغه ارزونو پایلې څومره مرسته سره وکړله تر څو د 14 ولایتونو لپاره د دغه هڅاندو ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې بیا هغه پخوانۍ ستونزې هم پکې نه وي او لا نور امکانات هم ورته برابر شي؟ زموږ رهبري ډېر کوشش دا کو چې نظارت مستقیما وکړو خپله. موږ تاسو په ځینو نظامو کې متاسفانه لیدلم چې یو څوک به یې واستول، داسې یوه تجارتي پروژه غوندې به شوه، سهیمه به ورته تخصیص شوه چې دغه شی دی، تاسو لاړ شئ ولایت ته موږ ته دا راپورونه راوړئ. مګر زموږ رهبري تاسو ګورئ خپله روان وي. بالکل جناب شاه محمد صاحب، جناب احساس صاحب، جناب فاضل صاحب خپله وځي د ډېرو محدودو کسانو سره چې ډېر مصارف هم نه پې کېږي، ډېر ټول تعداد 10 کسان وي، هغه هم داسې یا 10 یا 12 یا کم او زیات، هغه هم داسې چې مثلا تخنیکي ټیم دی، تخنیکي کسان دي، نو د هغوی دپاره کلک ضرورت وي، که هغوی هم نه ورسره بول. زه یقین لرم چې دوی به 2-3 کسان تلل خپله. هلته چې لاړل په ولایاتو کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته، په دو کې شک نشته، بیخي ډېرې ستونزې مشکلات په هر بعد کې شته. تاسو د موږ د مشرانو خبرې اورېدلې دي، دوی خپله شریکې کړې، ضرورت یې تکرار ته نشته. ستونزې په ولایاتو کې شته، خو دوی د دې دپاره تللي چې ستونزو ته د حل لارې ولټوي. مثلا هر مشر چې د موږ تللی دی، هلته یې د ولایتي ادارې سره ښه تعامل کړی، ورسره ناست دي، په مشکلاتو خبرې ورسره کړې دي. دا موضوعات په ټولو ولایاتو کې. راګرځو کابل ولایت ته، اتو میخانیکي انستیتوت چې یو ډېر تاریخي قدامت لري، په یو وخت کې په تخنیکي بعد کې ډېر قوي و. اوس کار روان دی. مثلا دا هم د ولایتي ادارې د برکته چې د کابل ولایت د موږ سره دومره په صمیمي توګه چلند لري چې خپله والي صاحب مستقیما یې زه خپله په مجلس کې ناست وم،
ډېر عاجل یې امر وکړ چې تاسو د کمیسیون د غصب ته خبره وکړئ ځکه دلته 313 جریبه مځکه ده دا ډېره غصب شوې ده شیرزی صاحب متاسفانه. نو والي صاحب داسې جدي اقدام کړی دی کمیسیون ته یې خبره سپارلې په نږدې وخت کې به انشاءالله دا مځکې هم د غصب نه خلاصې شي د یوه. دویم د دفاع محترم وزارت موږ سره لویه همکاري وکړه په ماشینرۍ کې. ډېر هغوی وویل چې تاسو هر څومره ماشینري په کار وي د ساحې د هموارتیا دپاره موږ غوښتنه ترېنه وکړه دوی وعده راکړه وعده قاطعانه شوه فیصله وشوه مکتوب ما خپله وکتله. نو په راتلونکي هفته کې به یا به په 2 هفتو کې څو چې مثلا تیاری نیول کېږي خو ابعاد لري که نه نو دغه د اتومیخانیکي مابین کې چې څه مثلا اضافه فضله مواد پراته دي خاورې دي که تیږې دي که شګې دي دا به مکمل ایستل کېږي. دا حدودا د 1 میاشتې کار دی دا ماشینري غونډه وزارت دفاع موږ ته راکوي. یعنی دا هم یو بې سابقې کار دی چې مثلا د یوه تعلیمي ادارې سره چې خپل منبع د عوایدو نه لري وزارت دفاع موږ ته لاس راکوي داخله وزارت موږ ته لاس راکوي مثلا استخبارات لاس راکوي ټول وي چې موږ هر څه به موږ دي مثلا د موږ ملګري به ځي د کشف دپاره په ساحه کنټرولوي. دا لویه لاسته راوړنه یوه لاسته راوړنه چې ډېره مهمه وه په سږني کال کې هغه د مجاهدینو تعلیمي طرحه وه هغه د موږ لویه لاسته راوړنه وه ځکه مجاهدین ورونه د موږ او تاسو په سنګرو کې جنګېدل پاتې شوي دي. اوس چې راشي په تقرر کې دا موضوع ډېره مهمه وي چې تا اسناد څه رقم دي هغه ناامیده شي چې زه خو جنګېدلم نو په جنګ کې به مې اسناد څه رقم جوړ کړي وي ناامیده شي زړه یې مات شي بیا وي د ما دا پوښتنې کوي خو دا خو اصل دی دا خو قوانین دي دا خو باید وکړې ځکه چې ته مثلا بستو ته راځې بستونه خو کاري بستونه دي یا مثلا اکاډمیک بستونه دي طبیعي خبره ده چې اسناد غواړي دا خو یو ضرورت دی د نظام د حکومت بدون د دونه خو چاره نه کېږي. نو بیا د دوی دپاره طرحه جوړه شوه بیا محترم ریاست الوزرا دا د موږ د تخنیکي او مسلکي ادارې طرحه منظوره کړه په لږ تغییر سره مثلا دغه تغییر دا و چې موږ یو کال ورته ایښی و د 1.5 کال ته د 2 کلنه دوره وغځوه دا د لیسې خو 3 کلنه راځي 10 11 12 دا به هم په 1.5 کال کې ورته ویل کېږي او د انسټیټوت دوره چې موږ 2 کلنه ده هغه به هم په 1.5 کال کې ورته. نو دا یوه لویه لاسته راوړنه وه اوس په ټولو ولایاتو کې ثبت نام شروع دی او کار تر اوسه عملا شروع شوی نه دی تدریس البته نور کارونه یې روان دي. واقعا غله امین صاحب دغه طرحه چې د افغانستان لپاره وړاندې شوې ده واقعا د هغو سنګر له ملګرو سره چې په سنګر کې وختونه تېر کړي دي او دوی به هم د تعهد له پلوه هم د تخصص له پلوه پیاوړي کېږي واقعا ښه لاسته راوړنه ده. غله امین صاحب ستاسو د خبر پر بنسټ باندې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ارتباطات له مختلفو دولتي ادارو سره د اماراتي ادارو سره کلک روابط دي دغه شان روابط څومره زده کوونکو ته د دې ډاډ ورکوي چې دوی به راځي په تخنیکي او مسلکي زده کړو کې به په عملي ډول باندې زده کړې کوي چې د کار د کولو لپاره دوی چمتو وي او دغه ادارې چې تاسو ورسره نږدې همکاري لرئ او نږدې ارتباطات ورسره لرئ دوی به ځي په همدغه ادارو کې به جذبېږي او د هغو ادارو لپاره څومره ستره لاسته راوړنه ده چې په کار پوره او په عملي ډګر کې د کار کولو وړتیا کسان به دوی جذبوي. و بالکل د تفاهمونه خو ډېر مهم دي د نږدې اړیکې د ښه تعاملات د ادارو ترمنځ د خپل د نظام د بقا نښانه ده. بالکل دا ثابتوي موږ او تاسو لیدلي دي په ځینې نظامونو کې په ځینو وختو کې د ارګانونه به یو د بل سره کلک مخالف وو اما اوس الحمدلله دغه منفي نکته لرې شوې ده د بیخي د ویاړ او د افتخار ځای دی چې موږ یو بل ته داسې قوي لاس ورکوو. تاسو وکتل د تحصیلاتو محترم وزیر صاحب د موږ سره په هره برنامه کې په زیاترو کې شرکت کوي د معارف محترم وزیر صاحب د موږ سره شرکت کوي مثلا نور ټیمونه تخنیکي موږ ته مشورې راکوي موږ دوی ته مشورې ورکوو هغه ضرورتونه چې دوی لري موږ یې رفع کوو چې موږ یې لرو دوی رفع کوي. نور ادارات امنیتي ادارې هم داسې دي صحي ادارې هم داسې دي مثلا د موږ سره د کلینیکو وعدې شوې چې په داخل کې موږ کلینیک فعاله کوو هلته تاسو سره کار کوو دا ټول هغه څه دي شیرزای صاحب چې کله امنیت تأمین شي محبت ظهور کو چې محبت ظهور وکړي رشد حتمي دی. بالکل واقعا غله امین صاحب تاسو به ارزونې وي لاسته راوړنې به مو هم ارزونې وي او د یو کال د موخو لاسته راوړنې به هم ارزولې وي د دغه ارزونو پر بنسټ باندې د راتلونکي کال لپاره کوم پلانونه کومې مهمې موخې ټاکل شوي دي چې له خیره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره به په 1403 ښوونیز کال کې ترلاسه کوي او انشاءالله چې لا به د نورو ښکلو پروګرامونو لاسته راوړنو شاهدان اوسو. انشاءالله موږ تیرو کلونو ته په کتو سخت کار وکړ
دلته یو مثال ماته د مثالونه شیرزای صاحب زیات مخې ته راځي. واقعا ټول ژوند درې ورځې دی. زه داسې ویم چې درې ورځې دی. یوه پرون ورځ وه، یوه نن ده، یوه به سبا ته وي. دلته اوس دا یو فرمول دی د ژوند. موږ باید څه وکړو؟ پرون ورځ تېره شوې ده، مطالعه کوو فقط د دې دپاره چې نن د سبا دپاره کار وکړو. پرون مطالعه کوو نن چې د سبا دپاره هم هغه مطالعه نن کو د پرونۍ، خو د څه دپاره یې کوو چې د سبا دپاره اخیستې وکړو. دا ډېره مهمه ده. ژوند باید داسې کوو. دلته اوس غمونه راځي. شیرزای صاحب پرون غم چې تېر شوی، په غمو کې نور فکر مه کوه، اخیستې واخله چې دا تکرار نشي. نور کار مه لره، ولې داسې وشول خو وشول، هغه ورځ خو تېره ده. نن کار وکړه چې سبا بیا هغه پرونی غم در باندې را نشي. د هغو دپاره نو نن موږ چې لګیا یو، هم شیرزای صاحب د دې دپاره لګیا یو چې موږ که کومې کمی او کاستۍ درلودې، هغه نکتې موږ په ګوته کړي دي، کوم پرمختګونه هم درلودل، څه شي ښه نتیجه ورکړه چې سبا ته بیا هغه مثبت کارونه یې تکرار کړو، د منفي نه اجتناب وکړو، یا حداقل پوه شو چې د منفي بیا تکرار نشته، پېښه ونه شي. تخنیکي همکارانو ته اشاره کوي چې یوه لنډه دمه اخلو، د دمې څخه وروسته بیا هم ډېر ژر بیرته راګرځو، له موږ سره تم شئ. ستاسو خپله خپرونه د سهار معرف ټولنیزه خپرونه دوام لري. بیا هم د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. قدرمنو هیوادوالو، له نیکه مرغه ښاغلی امین صاحب اوس مهال هم را سره په خپرونه کې دی او یو مهمه موضوع چې د چین هیواد له سفیر سره دوی پرې خبرې کړې وې، راځئ د همغه خبرو په لور باندې. ښاغلی امین صاحب، له دې څخه وړاندې تاسو د یو مهمې موضوع یادونه وکړه، هغه د چین هیواد له سفیر سره د خبرو په اساس باندې وه. کوم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشولې؟ څومره هیله بښونکې وې دا خبرې؟ د موږ تخنیکي مسلکي ادارې تعمیرات، مثلا ماشینریه، تاسو خبر یې چې د چین هیواد یو تصدي شرکت جوړه کړې ده. بلکل. نو بیا د شرکت سره څو وارې ناستې وشوې د رهبرۍ لخوا، کوم کمبودات چې وو، کوم تغییرات چې منفي راغلي وو، مثلا په تعمیراتو کې څه کمای او کاستۍ وي، د هغو غوښتنه ترې نه وشوه چې د تاسو مسؤلیت دی، باید دا کار تاسو وکړئ. هغوی هم وعده وسپارله چې موږ دا کار کوو، تاسو غوښتنه وکړئ. په هر صورت په دې باندې تفاهم شوی، دا خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه عملي شوي نه دي. نو دا نه پوهېږم چې د دوی پالیسي به څه وي، هغه به شاته څه موارد لري، خو موږ ته یې وعده راکړې چې دا کار کوو. نو بیا د چین نوی سفیر صاحب محترم مولوي صاحب اسدالله بلال کریمي صاحب، چې دا یو موږ تاسو ټول پیژنو چې د جناب ذبیح الله مجاهد صاحب څنګ ته اوسېدلی، قاري صاحب یوسف احمدي، دوی ویاندویان وو، نمایندګي د نظام یې کړې، د دنیا سره په ټولو مواردو کې غږېدلي. نو دوی هم په سیاست پوه دي، هم علمیت لري، علمي سویې لوړې دي. نو د دوی سره ما خپله خصوصي خبرې وکړې. ډېر خصوصي خبرې هم په دې مورد کې وکړې چې دغه د موږ اداره خو د چین هیواد د خوا نه جوړه شوې ده. نو دلته څه کمبودات لرو موږ په دې مورد کې، او دا چې موږ اضافه رشد ورکړو د ادارې ته. مثلا موږ ځینې سینسي ماشینونه لرو چې راوړل شوي دلته ایښي دي، خو هغوی مکمل فعال کړي نه دي. نو دوی ته موږ ضرورت لرو، موږ غواړو چې رشد ورکړو ادارې ته. نو د هغو سره خبره وکړه د جناب کریمي صاحب سره، بیا د ښه اوږد مجلس یې راسره وکړی چې زه راغلی د خدمت دپاره یم، چین ته د چکر دپاره نه یم راغلی، زه راغلی د خدمت دپاره یم، څه رقم کولی شم چې خدمت وکړم. دا د کریمي صاحب یو ډېر قوي پیغام و، ما ته یو قسم ډېره قوي انګیزه راکړه چې د موږ یو سفیر په دومره یو قوي هیواد کې اوسېږي، هغه وي چې زه په دې خوشحاله کېږم چې یو څه وکړم، چې تاسو په لیکلې بڼه موږ ته هر غوښتنه چې وي راویلږئ، زه یې د مقاماتو سره شریکوم، د هغو مراجعو سره چې مثلا د کار ورپورې تړلی دی. بلکل. نو دا وعده ده وکړه. اوس موږ په دې باندې کار کوو انشاءالله چې رهبري ناسته به ورباندې کوي چې کومې اړتیاوې موږ لرو، څه رقم یې د دغو ادرس نه ورسولی شو، سره موفق شو. واقعا ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی امین صاحب، واقعا چې د افغانستان د ابادۍ خبرې بیا په تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره کې
د افغانستان لپاره زموږ لپاره ټول هیوادوالو لپاره د انرژي بخونکې خبرې دي. ښاغلی امین صاحب د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ویاند په حیث باندې ستاسو پیغام درنو هیوادوالو ته هغه لیدونکي اورېدونکي چې همدا اوس مهال په افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موږ تاسې ګوري؟ هدف هم دا دی که نه چې په ټولنه کې موږ ماهر او متخصص خلک زیات کړو. بالکل دا د موږ ستر هدف دی. نو د هدف څنګ ته پیغام هم دا دی ورونو ته چې تاسو په تخنیکي ابعادو کې په مسلکي او حرفوي ابعادو کې ځانونه ورسوئ. بدون دونه هیڅ کار امکان نه لري، هیڅ کار امکان نه لري. فقط تعلیم او تعلم باید موږ وکړو. پرمختګ د پرمختګ اساس تعلیم او تعلم دی. تعلیم او تعلم نه وي په هېڅ رقم موږ مخته نه شو. دا پیغام دی چې موږ خدمت راوتلي یو، دوی دې راشي. موږ 80 سلنه زده کړې عملي دي. موږ کوشش کوو چې کومې کاستیانې موجودې دي په ولایاتو کې، په انسټیټوت د موږ کې، په لیسو د موږ کې د پوره کېدو په حال کې. لکه نوې خبره مې چې وکړه چې موږ غواړو د چین هېواد سره دومره نږدې اړیکې ولرو چې په ټکنالوژیک بعد کې قوي کړو. بالکل. ډېره زیاته مننه کوم، منندوی مو یم. هر کله راشئ او واقعا چې موږ ته مو خوښي راوبخله. مننه کوم تاسو ته. قدرمن لیدونکو اورېدونکو، په خپرونه کې راسره دروند میلمه ښاغلی نجیب الله امین صاحب و چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې ویاند و. واقعا هغه څه چې ستاسو لپاره ډېر مهم دي، ستاسو ځوانانو لپاره، هغه ځوانان چې غواړي پرمختګ وکړي او هغه ځوانان چې غواړي ژوند مو د کیفیت له نظره، د لاسته راوړنو له نظره پورته شي، هغه فارموله چې ښاغلی امین صاحب د خبرو په لړۍ کې درته وویله، غواړم زه یو ځل بیا هم تکرار کړم څو د هر ځوان په ذهن کې پاتې شي او د هغې پر اساس باندې د ژوند د ډېرۍ ستونزې حل کړي. موږ او تاسو په ژوند کې د ښاغلي امین صاحب له خبرې 3 ورځې لرو. پرون لرو، نن لرو، سبا لرو. له پرون څخه یې زده کوو. نن د پرون په اساس د پرونیو زده کړل شویو خبرو پر اساس باندې، د کړنو په اساس باندې، د ارزونو پر اساس باندې د راتلونکي لپاره تصمیم نیسو، موخې ټاکو او د یو ښې راتلونکي لپاره زموږ تجربې له ځان سره ساتو او هغه کاروو.